افغان سوداګرو په ایران کې له جګړه ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو سره 15 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې ده. دا سوداګر پانګوال او د خصوصي سکتور مسؤلین چې په هرات کې په یوه غونډه کې راټول شوي وو، هلته یې په هرات کې د ایران قونسل سره مخامخ په لیدنو کې دا په ډاګه کړې ده چې دوی افغان سوداګرو یا پانګوالو او په ټوله کې د خصوصي سکتور مسؤلینو یې 15 میلیونه افغانۍ راجمع کړي دي چې د ایران له خلکو سره د خواخوږۍ په توګه باندې هغه خلک چې په جګړو کې زیانمن شوي دي، دغه اوس چې کومه جګړه د ایران د اسرائیل او امریکا ترمنځ روانه ده، په دغه جګړه کې چې څوک زیانمن شوي دي، قرباني شوي دي، بې ځایه شوي دي، نو هغوی ته به دغه مرستې ورسول شي. پرته له شکه چې له یو چا سره ښېګړه مرسته کول دا ښه خبره ده، بیا د افغانستان یو ښه انځور نورې نړۍ ته وړاندې کولی شي او په سخت وخت کې یو چا سره یو چا ته لاس ورکول، مرسته کول، بیا دغه هیواد له عامو خلکو سره چې هغه زیانمن شوي دي، قرباني شوي دي، نو دا په کل کې یو لوی بشري او انساني کرامت ته درناوی دی، یو ښه خبره ده. اما دا هم باید یاد ولرو چې د تیرو 6 میاشتو راهیسې له پاکستان سره د افغانستان جګړه روانه ده. آیا همدې پانګوالو او سوداګرو فکر کړی دی چې همدا اوس په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ کې په لسهاو بلکې په زرهاو کورنۍ بې کوره شوي دي، هغوی خپلې اصلي مینې پریښې دي. ان داسې کورنۍ چې هغوی د خپلې کورنۍ 19 غړي شهیدان ورکړي دي، د یوې بې کورنۍ 14 لاس 4 15 شهیدان شوي دي، خپلې مینې پریښې دي، د سر د خوندي کېدو لپاره ځای نه لري، مال او حال د دوی له لاسه ووته. آیا د دغه افغان سوداګرو، تاجرانو، صنعتکارانو، د دغه خصوصي سکتور د مسؤلینو چې همدا دي او له دوی سره نور دي، آیا فکر یې کړی دی چې موږ په دې هکله باندې مرستې راجمع کړو تر څو هغه خلک چې همدا اوس په جګړه کې زیانمن شوي دي، قرباني شوي دي، دوی ته مرسته ورسوو؟ همدا پرون چې په کابل کې په یو روغتون برید وشو، د 1500 کسانو نه پورته پکې شهیدان شو، تر 500 ډېر پکې ټپیان شول. آیا فکر چا وکړ چې په دې تړاو باندې هم مرسته راټوله شي او د دغه معتادینو کورنیو ته وسپارل شي؟ زما غوښتنه دا ده چې لطفا له نورو سره هم ښېګړه وکړئ، اما د خپل کاله ستونزه مشکل وګڼئ. یوه بله ډېره مهمه خبره هغه دا چې همدا اوس افغانستان ته په میلیونونو کډوال ورغلي دي، له ایران نه، له نورې نړۍ نه، خصوصا له پاکستان همدا اوس کډوال را روان دي. زما غوښتنه دا ده چې دغسې په میلیونونو افغانۍ چې تاسې وس هم لرئ راټولې کړئ او په خپل کاله کې خپل بېوزله افغان ورور ته هم وسپارئ. څوک له سیلابونو زیانمن دي، څوک له زلزلو زیانمن دي، څوک له جګړو زیانمن دي، څوک په وطن کې بې ځایه شوي دي، څوک دغسې له پاکستان او له ایران نه د کډوالو په توګه باندې راوړي. نو دا هغه اولیت دی چې موتا یې باید په نښه کړو او بالاخره دې ته هم رسیدګي وکړو. دا ښه انځور دی چې نورې نړۍ ته یې وړاندې کړو چې د بېوزلو خلکو سره، د عامو خلکو سره یې افغانستان لاس په نامه او شانه بشانه ولاړ دی. اما زما غوښتنه همدا ده چې خپل خلک هم باید له یاده ونه باسئ. د افغان راشد خان په هکله د شبمنګل تازه څرګندونې د هند د IPL د پیل نه مخکې رسنیو سره د شبمنګل په خبرو کې په ډاګه شوې ده چې راشد خان په هکله پوښتل شوی دی چې راشد خان یعنې څه؟ ستاسې په لوبډله کې یعنې ګجرات ټایټنز کې د هغه ارزښت څه دی؟ راشد خان په هکله باندې د شبمنګل څرګندونې دا دي چې راشد نه تنها چې دی یو ښه بالر دی، بلکې دی یو ښه فینیشر دی، دی یو ښه اغیزناک رهبر دی، دی یو ښه اغیزناک رول په ټیم کې لرلی شي. او بالخصوص د ګجرات په ګټل شوو لوبو کې د راشد خان رول 100% دی او پرته له راشد خان نه د ګجرات لوبډله نیمګړې وه او راتګ سره یې دغه لوبډله خورا ډېره پیاوړې شوې ده. راشد خان هغه لوبغاړی چې له تېرو څو کلونو راهیسې IPL لوبوي او په IPL کې بیا د ګجرات لپاره یې وروستۍ څو سیزنه لوبه ترسره کړې ده. په ګټلو لوبو کې چې ګجرات ګټلي دي، راشد خان پکې خورا ښکلی رول لوبولی دی، که هغه که د بیټینګ برخه ده، هغه که د مسلک د بالینګ برخه ده، یا په ټوله کې د رهبري ده، د وایس لوبډلمشري ده او په هره برخه کې د خپله وړتیا ښودلې ده. په همدې تړاو باندې شبمنګل ویلي دي چې راشد خان وي، دوی کولی شي چې په دغه پړاو کې ډېر مخکې سفر وکړي.